سلامونه ملګرو. په دې برخه کې د پروژې د ساحې د مدیریت په 5م قدم باندې خبرې کوو، چیرې چې د پروژې ساحې ته رسمیت ورکول کیږي. لکه د پروژې د مدیریت په 2مه مطالعاتي ساحه کې کوم چې د پروژې د ساحې مدیریت دی. وروسته د دې چې د پروژې د ساحې د مدیریت پلان جوړ شو، ضرورتونه راغونډ شول او خپله ساحه تعریف شوه، او وروسته د دې چې د فعالیتونو لیست جوړ شو، په 5م قدم کې والډیټ سکوپ یا د پروژې ساحې ته رسمیت ورکول کیږي. په دې برخه کې د پروژې د پلان، د پروژې د نورو اسنادو څخه او د پروژې د ډلیوربلونو یا د محصولونو څخه استفاده کیږي، همدارنګه د پروژې د محیطي عواملو او پالیسیګانو څخه. او بیا په دې مرحله کې د تصمیم ګیري او تحلیلونو څخه استفاده کیږي ترڅو د دغې پروسې یا دغه قدم په نتیجه کې منل شوي د محصولونو لیست رامنځته شي، لکه accepted deliverables ورته وایي، یعنې د verifying scope په نتیجه کې د پروژې مدیر دغه فعالیتونه چې مو یاد کړل ترسره کوي ترڅو دغه نهایي محصولونه د پروژې د شریکانو له لوري تعیین او بیا ومنل شي. البته د دې کار په نتیجه کې ځینې نور ضمني فعالیتونه ترسره کیږي چې هغه د پروژې د مخکیني اسنادو نوي کول او د پروژې د کارونو د ترسرولو لپاره نور د معلوماتو ایجاد دی.